له روږدي نه تر روښانه اړیکو، د مینې او نفرت اړیکې، مګر دا چې یا تر هغه چې د حاضر دوامدار هوش ته مو لاسرسی موندلی وي، ټولې اړیکې په تیره بیا ټینګې اړیکې په کلکه او په پایله کې نه کارېدونکي دي. تر یو وخته ښایي بې عیبه معلومې شي، لکه هغه وخت چې تاسې مینه کوئ، خو په ټول کې دا ظاهري بسیاینه مختل کېږي، ځکه ناندرۍ، شخړې، نارضایت او روحي یا کله فزیکي تاوتریخوالی پېښېدل ورځ تر بلې ډېرېږي. ښکاري چې د مینې ډېرې اړیکې په لږ وخت کې د مینې او نفرت په اړیکو واوړي. مینه په وحشي یرغل بدلیږي، د دښمنۍ یا د احساس بشپړ په شا کېدنه له یوه سوچ سره چلانیږي او دا عادي ګڼل کېږي. که په اړیکه کې تاسې هم مینه او هم د مینې متضاد لکه یرغل، روحي تاوتریخوالی او نور تجربه کوئ، نو امکان لري چې تاسې له نفس سره تړاو او له مینې سره رېږدېدونکي نسبت ګډوئ. نشئ کولی چې د ژوند له شریک سره مو یوه شیبه مینه ولرئ او بله شیبه برید پرې وکړئ. رښتینې مینه متضاد نه لري. که ستاسې مینه متضاد لري، نو بیا مینه نه ده. د نفس پیاوړې اړتیا ده چې بشپړ او د ځان په اړه ژور احساس دی. داسې اړتیا ده چې مقابل لوری یې په لنډمهال کې پوره کوي. د نفس لپاره دا د ژغورنې ځای ناسته دی. په لنډمهال کې رښتیا هم د ژغورنې په شان احساس درکوي. خو داسې وخت هم راځي چې د ژوند د ملګري چلن مو له اړتیاو پاتې راځي. یعنې ستاسې د نفس اړتیاو ته د ویرې، درد او نیمګړتیاو احساس چې د نفساني هوش مهمې برخې دي او تر دې دمه د مینې په اړیکه پوښل شوې وي، اوس رابرسېره کېږي. لکه د نورو روږدونکو موادو په شان د نشه یي توکو په شتون کې نشه کېږئ، خو په پایله کې داسې وخت هم راځي چې نشه یي توکي نور کار نه ورکوي. کله چې هغه دردونکی احساس را څرګند شي، تاسې یې له پخوا نه پیاوړی حسوئ. اوس تاسې د ژوند شریک د دې احساساتو لامل بولي. معنا دا چې دا حسونه تاسې بهر لوري ته وباسي او وحشي تاوتریخوالی چې د درد برخه ده پر هغه یرغل کوي. دا یرغل ښایي د ژوند د شریک درد هم وپاروي او هغه د یرغل ځواب درکړي. په دې پړاو کې نفس په بې خودۍ کې یرغل یا برلاسۍ سمه جزا بولي چې د ژوند شریک د چلن بدلون ته یې وهڅوي او خپل درد په دې ډول هر روغتیا په بدن کې د خوځېدونکي درد د مخامخېدو څخه د تېښتې له امله پیدا کېږي. هر روغتیا له درد سره پیلېږي او په درد کې ختمېږي. په هر شي چې روږدي یاستئ، لکه الکول، خواړه، قانوني او غیر قانوني مخدره توکي او یا هم انسان، تاسې هغه د درد پټولو ته کاروئ. له همدې امله لومړني تاوده احساسات مړاوي کېږي. ډېره ناخوښي او درد په نږدې اړیکو کې پراته دي. درد او ناخوښي هغه نه رامنځته کوي. هغه درد او ناخوښي چې د مخه په تاسې کې ده، هغه رابرسېره کوي. هره روغتیا همدا کار کوي. هره روغتیا داسې پړاو ته رسیږي چې نور تاسې ته کار نه ورکوي او بیا تاسې درد تر پخوا ډېر ګالئ. یو دلیل شته چې ولې ډېر خلک له اوس شیبې تښتي او په راتلونکي کې یو ډول ژغورنه لټوي. لومړی شی چې ښایي په اوس کې د تمرکز پر مهال دوی ورسره مخامخ شي، هغه د دوی درد دی او همدا د دوی ویره ده. کاشکې دوی پوهېدی چې اوس ته لاسرسی څومره اسانه دی. د حاضر ځواک چې تیر او د تیر دردونه له منځه وړي، هغه واقعیت دی چې تخیل له منځه وړي. کاشکې دوی پوهېدی چې خپل واقعیت ته او خدای ته څومره نږدې دي. په اړیکو کې ځان تېرېستنه په دې هڅه چې درد به لرې شي، دا هم ځواب نه دی. درد خو هسې هم شته. 3 ناکامې اړیکې په څو کلونو کې ښایي تاسې ویښېدو ته اړ کړي، تر هغې چې 3 کاله په یو لرې ټاپو یا یوه خونه کې یوازې تېر کړئ. خو که خپل یوازیتوب ته کلک حضور راولئ، دا به هم کار در وکړي. له روږدي تر روښانه اړیکو. که یوازې اوسئ او که د ژوند له شریک سره، همدا یوه خبره مهمه ده: حاضر اوسېدل او خپل حاضر ته شدت ورکول چې خپل پام نور هم د اوستل ته بوزي. د مینې د ودې لپاره ستاسې د حضور رڼا باید دومره پیاوړې وي چې فکر یا د درد بدنه برلاسي نشي او تاسې په غلطۍ کې هغه د ځان پیژندګلوۍ په څیر وپیژنئ. د فکر کوونکي تر شا شتون، د ذهني نارو تر شا سکون، د درد تر شا مینه او خوند، دا ټول پیژندل خپلواکي، ژغورنه او د زړه روښنایي ده.
د درد بدنې څخه د خواخوږۍ پریکون په درد کې د حاضر راوستل دي چې بیا بدلون هم راولي. د فکر کولو څخه د خواخوږۍ پریکون لپاره باید د خپلو فکرونو او چلن کتونکي اوسئ. په تیره بیا د ذهن هغه دوامداره فکرونه او هغه نخرې چې نفس یې کوي. که په خپل شخصیت سره پانګونه پکې وکړئ، ذهن خپل روږدی کیفیت له لاسه ورکوي. هغه چې د قضاوت روږدوالی او له واقعیت سره مقاومت دی چې شخړه، ډرامه او نوی درد رامنځته کوي. په اصل کې هغه شیبه چې د واقعیت منلو له لارې قضاوت ودرېږي، نو تاسې له ذهنه آزاد یاست. مینې، خوند او آرامتیا ته مو ځای جوړ کړئ. لومړی د ځان قضاوت بند کړئ. وروسته د ژوند د شریک قضاوت بندولی شئ. په دې اړیکه کې د بدلون تر ټولو لوی لامل د خپل شریک بشپړ منل دي چې څوک ده یا دی، پرته له دې چې قضاوت یې اړ شي یا وغواړئ چې بدلون پکې راشي. دا به مو د نفس بل لوري ته بوزي. ټولې ذهني لوبې او ریږدونکې اتکا بیا ختمیږي. نور به نه قرباني وای، نه یې زیږونکی، نه اتهام کوونکی او نه متهم. دا به د بل غاړې ته د ولوېدو پای وي. نور به د بل چا د بې خودۍ ټولي ته نه جذبېږئ او د هغه دوام به نه پیاوړی کوئ. وروسته به تاسې یا په مینه له یو بل بیلیږئ یا به نور هم له یو بل سره کلکه مینه کوئ او د اوس په شتون کې به یو ځای اوسئ. دومره به اسانه وي؟ هو، همدومره اسانه ده. مینه د شتون یو حالت دی. ستاسې مینه ترې وتلې نه ده، په تاسې کې دننه ژوره پرته ده. هیڅ کله یې له لاسه نشئ ورکولی او مینه هم تاسې یوازې پرېښودی نشي. په کوم بل چا یا بهرني بدن پورې تړاو نه لري. تاسې خپل بې شکل او له وخت څخه آزاد واقعیت د معنوي ژوند په څیر چې فزیکي شکل مو خوځوي حسولی شئ. وروسته همدا ژوند تاسې په بل هر وګړي او هر بل مخلوق کې لیدلی شئ. تاسې د شکل او جلاتوب د پردې تر شا ګورئ. دا د یووالي موندنه ده. همدا مینه ده. که څه هم لنډمهالې څړیکې ممکنه دي، خو مینه تر هغه وده نه کوي چې تاسې د ذهن له خواخوږۍ څخه آزاد شوي نه یاست او ستاسې حضور دومره پیاوړی شوی نه وي چې د درد بدنه منحل کړي یا لا اقل د کتونکي په څیر حاضر پاتې کېدی شي. بیا نو د درد بدنه پر تاسې برلاسي نه کوي او د مینې ویجاړونکې کېدی نشي. اړیکې د روحاني تمرین په توګه انسانان ورسره بلې له خپل ذهن سره خواخوږي کوي. ډېری اړیکې چې په شتون کې ریښې نه لري، نو د درد په سرچینه اوړي. ستونزې او شخړې پکې ځاله کوي. که اړیکې نفساني فکرونه لویوي او انرژي ورکوي او د درد بدنه فعالوي لکه اوس چې کوي، نو بیا ولې دا ونه منو تر هغې چې ترې وتښتو؟ ولې په ګډه ورسره کار ونه کړو تر دې چې پر اړیکو سترګې پټې کړو؟ او یا د ژوند د بې عیبه شریک خیالي پلټنې ته دوام ورکړو چې زموږ د ستونزو د حل لاره شي یا د بسیاینې احساس ته وسیله شي. که واقعیت ومنئ، د خپلې ازادۍ یوه برخه مو ترې اخیستې. د ساري په توګه که پوه شئ چې ګډوډي شته او دا پوهه تاسې وساتئ، له همدې پوهې سره نوي اړخونه دننه راځي او په ګډوډۍ کې بدلون خامخا راځي. کله چې په خپله نارامۍ پوه شئ، ستاسې پوهه یوه آرامه فضا رامنځته کوي چې ستاسې نارامي د مینې په نرمه غېږ کې نیسي او همدا نارامي په آرام بدلوي. خو که خبره د ننه بدلون په اړه وي، تاسې هیڅ هم نشئ کولی. تاسې ځان نشئ بدلولی او د خپل ژوند شریک یا بل څوک خو په هیڅ ډول نشئ بدلولی. یوازینی کار چې کولی شئ د بدلون لپاره فضا جوړول دي چې مینه او ناز دننه شي. نو کله مو چې اړیکه کار نه کوي، کله چې په تاسې او ستاسې په شریک لیونتوب پاروي، خوښ اوسئ. څه چې بې خودۍ کې وو، رڼا ته راوستل شول. همدا د ژغورنې یو فرصت دی. هره شیبه د هماغې شیبې پوهه وساتئ. په تیره ستاسې دننه حالت پوهه. که غوسه وي، پوه شئ چې غوسه ده. که حسادت، دفاعي حالت، د ناندرۍ اصرار، پر حق اوسېدو اړتیا، د روحي درد هر ډول یا بل هر څه چې دی، د هغې شیبې پر واقعیت ځان خبر کړئ او همدا پوهه در سره وساتئ. له دې سره ستاسې له اړیکې مکتب او روحي تمرین جوړیږي. که د خپل ژوند شریک پر بې خوده چلن پوه شئ، د خپلې پوهې د مینې په غېږ کې ونیسئ چې عکس العمل ښکاره نه کړي.
بی خودي او پوهه تر ډیر وخت یو ځای نشي اوسېدلی، ان که پوهه یوازې په مقابل لوري کې وي او په هغه چا کې نه وي چې خپله بی خودي څرګندوي. هغه انرژي چې د دښمنۍ او یرغل تشا پرته ده د مینې حضور نشي زغملی. که چیرې د خپل شریک بی خودۍ ته غبرګون ښکاره کړئ، په خپله به بی خودۍ کې ډوب شئ. خو که به په یاد شي چې خپل غبرګون وپېژنئ، هیڅ مو له لاسه نه دي ورکړي. هیڅ کله اړیکې دومره ستونزمنې او له شخړو ډکې نه وي چې اوس دي. ښایي موندلې مو وي چې نن سبا اړیکې نه خوښي درکوي او نه رضایت. که د ژغورنې موخه په اړیکه کې لټوئ، بیا ځلې به مایوسه شئ. خو که دا ومنئ چې اړیکه مو د خوشحالۍ بهولو پر ځای هوش ته راولئ، نو اړیکه به تاسې ته د ژغورنې فرصت په لاس درکړي او تاسې به د لوړ هوش سره ځان برابر کړئ چې غواړي په دې نړۍ کې وزیږیږي. هغوی چې زړې لارې ټینګې نیسي، ډېرېدونکی درد، تاوتریخوالی او لیونتوب سره به ډغرې وهي. څرنګه کېدای شي ستاسې ژوند په روحاني تمرین واوړي؟ مهمه نه ده چې ستاسې د ژوند شریک ونډه پکې نه اخلي. سلیم عقل یا صد یوازې ستاسې له لارې دې نړۍ ته راځي. اړ نه یاستئ چې د دنیا په صد کېدو ته کښېنئ یا بل څوک په هوش راشي، مخکې له دې چې تاسې په هوش راشئ، مخکې له دې چې ستاسې زړه روښانه شي. ښایي د تل لپاره په تمه اوسئ. یو بل په بې خودۍ مه تورنوئ. هغه شیبه چې تاسې نندرۍ پیلوئ له دماغي موقف سره مو خواخوږي کړې او اوس نه یوازې د هغه موقف ملاتړ کوئ، د ځان په اړه د احساس ملاتړ هم کوئ. نفس حاکم دی او تاسې بې خوده شوي یاستئ. ځینې وخت ښایي مناسبه وي چې د خپل شریک د چلند ځینې اړخونه په ډاګه کړئ. که تاسې ویښ او ډیر حاضر یاستئ، دا کار د نفس د مداخلې پرته او د ملامتولو، تورنولو یا بل غلط ثابتولو پرته کولی شئ. کله مو چې شریک بې خوده چلند کوي، هر ډول قضاوت له منځه یوسئ. قضاوت دوه حالته لري: یا د یو چا بې سده چلند او د هغوی شخصیت سره غلطېدل دي، یا هم تاسې خپله بې خودي پر بل چا اچوئ او د هغوی شخصیت غلط ګڼئ. د قضاوت له منځه وړل دا معنا نه لري چې تاسې کله غلط فعالیت او بې خودي وګورئ، هغه مه پېژنئ. په پوهه کې اوسئ تر دې چې په غبرګون کې اوسئ او قضاوت وکړئ. تاسې به یا له غبرګونه بشپړ فارغ اوسئ یا ښایي غبرګون وښیئ، خو بیا هم پوه اوسئ له هغې فضا چې غبرګون ګڼل کېږي او فرصت ورکول کېږي. د دې پر ځای چې له تیارې سره جګړه وکړئ، تاسې رڼا پرې اچوئ. د دې پر ځای چې کاذب تخیل سره جګړه وکړئ، تاسې کاذب تخیل ووینئ او په عین وخت کې د هغه له منځه وګورئ. پوهه یو مینه‌ناکه سوچه فضا رامنځته کوي. هر چا ته اجازه ورکوي چې خپل ځان ووسي. د بدلون تر دې لوی لامل بل نشته. که پر دې تمرین وکړئ، شریک مو په خپل شتون کې بې سده نشي پاتې کېدی. که دواړه پر دې سلا شي چې اړیکه مو روحاني تمرین ووسي، نور علی نور. تاسې بیا کولی شئ خپل فکرونه او احساسات سملاسي یا د غبرګون له راتګ سره وار له واره یو بل ته په ډاګه کړئ چې د ناویل شوي یا نه منل شوي احساس یا خفګان ترمنځ وخت ځاله جوړه نه کړي او وده ونه کړي. د احساس اظهارولو چم له ملامتولو پرته زده کړئ. د ژوند شریک اورېدو چم په آزاده او غیر دفاعي بڼه زده کړئ. خپل شریک ته د ځان اظهارولو وخت ورکړئ. حاضر اوسئ. ملامتول، دفع کول، تیر ټول هغه کارونه چې د نفس پیاوړتیا او ساتنې لپاره جوړ شوي یا هم د اړتیاو پوره کولو لپاره دي، نور بیکاره کیږي. نورو او ځان ته وخت ورکول ضروری دي. پرته له دې مینه وده نشي کولی. کله چې د اړیکې دا دوه عوامل لرې کړئ، کله چې د درد بدنه مو بدله کړه او له ذهن او دماغي حالت سره مو نوره خواخوږي ونه کړه او ستاسې شریک هم ورته کار وکړ، تاسې به د اړیکې د ګلانو غوړېدل وګورئ. د دې پر ځای چې یو بل د خپل درد او بېسدۍ هنداره شئ. د دې پر ځای چې د نفس ګډې روږدې اړتیاوې اقناع کړئ، تاسې به هغه مینه یو بل ته منعکس کړئ چې دننه په تل کې احساسوئ. هغه مینه چې د خپل یووالي په پوهېدو سره لاس ته درځي. دا هغه مینه ده چې متضاد نه لري. که شریک مو له ذهن او درد بدنې سره خواخوږي لري او تاسې آزاد یاست، دا به لویه ستونزه وي. تاسې ته نه، ستاسې شریک ته. د روښانه انسان سره اوسېدل آسان کار نه دی. نفس ته ډېره آسانه ده چې له داسې کس وګواښل شي. په یاد ولرئ چې
نفس ستونزو، شخړو او دښمن ته اړتیا لري چې د بیلیدو حس پیاوړی کړي. له هغه څه سره چې پیژندګلوي یې تړاو لري. په تیاره کې پاتې د شریک ذهن به کلک زړه تنګی وي، په دې چې خوندي موقف سره یې مقاومت نه کیږي. معنا دا چې لړزیدونکی او ضعیف بشي. د پرزیدو خطر هم شته چې په پایله کې ځان ترې ورک شي. د درد بدنه د مقابل لوري اظهار غواړي او څه لاسته نه ورځي. د ناندریو، ډرامې او شخړو اړتیا یې نه پوره کیږي. له خپل ځان سره اړیکه پرېږدئ. روښانه شخصیت یاست که نه، خو تاسې یا نارینه یاست یا ښځینه. د شکل پیژندنې په کچه تاسې بشپړ نه یاست. تاسې د بشپړ نیم یاست. دا نیمګړتیا د مقابل لوري په جذابیت کې احساسیږي چې قطبي انرژي ځان لوري ته کش کوي. مهمه نه ده چې څومره په هوش، خو دننه تړاو په حالت کې تاسې جذبونه په بهر کې یا د خپل ژوند د باندې برخه کې حسوي. دا په دې معنا ده چې تاسې له نورو خلکو یا د ژوند له شریک سره ژور تړاو نه لرئ. په واقعیت کې یوازې د شتون په هوش کې تاسې کولی شئ ژور تړاو ومومئ. تاسې د پردې شاته پر شکل تمرکز کولی شئ. په شتون کې نارینه او ښځینه یو دي. ستاسې شکل د پخوا په شان ښایي ځانګړې اړتیاوې ولري، خو شتون هیڅ اړتیا نه لري. هغه په خپله بشپړ او غونډ دی. که دا اړتیاوې پر ځای شي ډیره به ښه وي، خو که پر ځای شي که نه شي، ستاسې دننه پر ژور حالت کوم اغیز نه کوي. نو دا په تمامه معنا ممکنه ده که د یو روښانه کس اړتیاوې پوره نشي، که هغه نارینه وي که ښځینه، د شتون په بهرنۍ برخه کې به د نیمګړتیا احساس وکړي، خو په عین حال کې به دننه بشپړ راضي او آرام هم اوسي. د یوازیتوب پر مهال که له ځان سره اوسانه یاست، تاسې به د اړیکې په لټه کې شئ چې خپله نیمګړتیا پرې پټه کړئ. خو ډاډه اوسئ چې نارامي به د اړیکې پر مهال په بله بڼه سر اوچت کړي او ښایي خپل شریک په دې کار کې ګرم وبولي. د دې شیبې بشپړ منل ستاسې یوازینۍ اړتیا ده. نو تاسې بیا هم دلته او اوس له ځان سره اوسا یاست. خو له ځان سره اړیکې ته اصلاً اړتیا لرئ. ولې خپل ځان نشي اوسېدی؟ له ځان سره اړیکه مو ځان پر دوو برخو ویشي: زه او زما ځان، فاعل او مفعول. ذهن جوړ کړئ. دا دوهوالی ستاسې په ژوند کې د ټولو ناوړه پیچلتیاو، ستونزو او شخړو بنسټ دی. د زړه روښنایي پر مهال تاسې یاست. ته او ستاسې ځان دواړه سره یو کیږي. تاسې پر ځان قضاوت نه کوئ. پر ځان مو زړه نه بدیږي. پر ځان نه ویاړئ. ځان سره مینه نه کوئ. له ځان کرکه هم نه کوئ. او داسې نور. د یوې شپرهار چې د ځان غبرګون هوش رامنځته کړی رغیږي او سپیرتوب یې له منځه ځي. نور ځان نشته چې تاسې د ساتنې، ملاتړ یا احساس ته اړتیا ولرئ. کله مو چې زړه روښانه شي، یوازینۍ اړیکه چې تاسې نوره نه لرئ هغه له ځان سره اړیکه ده. کله مو چې هغه اړیکه پرېښوده، نورې ټولې اړیکې به د مینې اړیکې وي.